نسی سبا له منظور پښتون نه ایملولي جوړ نسی پوه سوې په سنټ کې به چوکۍ اخیستې سبا ایملولي نه له منظور پښتون نه محسن داوړ جوړ نسی چې لاړ د پارلمان چوکۍ واخیستله و افغانستان کې حکومت په زور راغلی باید په زور باندې لاړ سي که په افغانستان کې حکومت د ټوپک په زور باندې له منځه وړي او په پاکستان کې غولاقې ورته جوړه داوړه دا څه رقم نظریه ده ګوره داسې چل دی که نه په دې ویډیو کې جنرال موبین دا خبره وکړه چې زه منظور پښتون په دې وجه نه سپورټ کوم چې سبا له د دې نه چېرته ایمل ولي یا د دې سره چې کم یو بل کس و محسن داوړ چې د دې نه وایي دا جوړ نه شي او وایي ځکه که سبا له وله یو چوکۍ هغه په سینټ یا په اسمبلی کې ورکړي نو د دې بیا هیڅ هم نه وي دا وایي بیا په قلاره باندې کینی خو منظور پښتون چې کم دی هغه که تاسو وګورئ دا وخت هغه نه سیاست کوي نه د اوټ په بانه باندې خلک راغواړي صرف او صرف وایي چې آیا پښتنو تاسو سره چې کوم ظلمونه روان دي ستاسو چې کوم کسان غیب دي یا ستاسو کوم حقوق چې دي هغه نه میلاویږي نو صرف او صرف دغه ناره باندې راوتی دی او که موږ وګورو نو ټول زموږ خیبر پښتونخوا خلک چې دی هغه ورسره دی او د ټولو دا کوشش دی وایي چې موږ د منظور پښتون کومه په 11 اکتوبر باندې کومه غونډه ده هغه کامیاب کو نو که تاسو وګورئ د جنرال موبین هم دغه ډېر زیات خلاف دی د منظور پښتون او د هغه ځای نه لایو راشي او په منظور پښتون پسې داسې خبرې کوي وایي چې موږ د دې خلاف یعنې داسې قسمه خبرې اترې کوي به تاسو په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې ګورئ نو په 11 اکتوبر چې کومه جلسه ده کومه غونډه ده ټول پښتنو ته منظور پښتون دعوت ورکړی دی ویلي دي چې تاسو ټول راوځئ موږ به د خپل حقوقو هغه تپوس کوو که چېرې وایي تاسو رانلئ نو کوم جلسه چې دا به ناکام کېږي نو تاسو ټولو ته ریکویسټ کړی دی چې آیا په دې کم غونډه کې چې دی هغه شرکت وکړي نو دغه لنډه شان ویډیو وه ما غوښته چې هغه تاسو سره شریک کم امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره